افغانستان د زورواکو د سیالۍ ډګر په 18مه او 19مه میلادي پېړیو کې نړۍ له سیاسي، امنیتي او اقتصادي پلوه په بدلېدو وه. په نړیواله کچه د فرانسې واک او ځواک تر ډېره بریده راکم شوی و. اوس د فرانسې تر ټولو کلکو سیالانو یعنې انګلستان او روسیې نوي خوبونه لیدل. کله چې په 1812 کال کې فرانسویان یو ځل بیا د جګړې په ډګر کې د روسانو په لاس ماتې سره مخ شول، نو په اروپا کې د سیاسي هیجموني یا ځواک تله یو ځل بیا په بدلېدو شوه. انګلستان د خپل استعمار منګولې په مختلفو ډولونو په ټولو لویو وچو یعنې براعظمو کې لګولې وې. په سویلي اسیا کې هم د ایسټ انډیا کمپنۍ په نامه انګریزانو خپل فعالیتونه له 14مې پېړۍ را په دې خوا پیل کړي وو. له بلې خوا 1812 کال کې په مسکو کې د نیپولین له ماتولو وروسته روسانو هم خپل نظر په ګاونډیو هېوادونو وغورځاوه. د دغې لړۍ په دوام سره داسې یو حالت رامنځته شو چې د وخت امپراتورانو موخې او ښکرونه سره په ټکرېدو شول. انګلیسانو اوس د فرانسې پر ځای روسان د ځان لپاره تر ټولو ستر ګواښ بلل، په ځانګړې توګه په اسیا کې. د دوی استعماري موخو سیالۍ یو شکمن چاپېریال رامنځته کړ، داسې چې د هر چا ملګری بل ته دښمن او د دښمن یې ورته ملګری ښکارېدو. د روسانو او انګلیسانو ترمنځ په افغانستان او منځنۍ اسیا کې د برلاسي کېدلو او یا هم مخالف لوري ته د تاوان رسولو لړۍ پیل شوې وه، چې په تاریخ کې د ګریډ ګیم یا سترې لوبې په نامه پیژندل کیږي. د دې لوبې ګټې لوبغاړو ته یې ښې پرېمانه وې، خو تاوان یې بیا هغو هېوادونو ته و چې پر زړه یې دغه لوبې ترسره کېدلې. افغانستان د لوبو ډګر کله چې روسیې د 19مې پېړۍ په پیل کې بهرنۍ پالیسي یو ځل بیا له سره تعریف کړه، نو چارواکو یې خپل هېواد له نورو استعمار پلوو هېوادونو لکه انګلستان او فرانسې سره پرتله کوه. روسانو په مرکزي اسیا برید او د دې سیمې خلک مدنیت ته وربلل خپله وجداني دنده بلله. په سیمه کې د روسانو د پرمختګ ډنډورې او بالاخره د افغانستان له لارې په برټانوي هند د دې پرمختګ اغېز هغه لاملونه وو چې انګلیسانو پام یې افغانستان ته واړولو. انګلیسانو سملاسي په کال 1830 د یو لوړپوړي استازي له لارې د افغانستان امیر دوست محمد خان څخه د روسیې په وړاندې د تړون غوښتنه وکړه، خو د ځینو سیاسي جنجالونو له کبله دغه هلې ځلې بې پایلې پاتې شوې او د افغان انګلیس لومړۍ جګړه په کال 1838 کې پیل شوه او په کال 1841 کې کابل د انګلیسانو یا د پیرنګیانو تر واک لاندې راغی. په کال 1942 کې افغانان بریالي شول چې د هغې زمانې نه ماتېدونکی او د نړۍ تر ټولو ستر زبرځواک له کابله وشړي او سخته ماتې او ستر زیان ورته ورسوي. د افغانستان او انګلیس دویمې جګړې لامل او سناریو هم خورا یو بل ته ورته دي. انګلیس له روسانو سره سیاسي شخړې لري. په افغانستان شکمن شي چې له مسکو سره ښې اړیکې پالي، نو بیا کابل ته ګواښ وکړي. خو امیر شېر علي خان ته دا هر څه بې مفهومه ښکاري او د برټانوي هند پرله پسې ګواښونو ته بې پروایي ښکاره کوي. بالاخره انګلیسان په افغانستان د برید پرېکړه کوي. د دوی ترمنځ دویمه جګړه له 1878 نه تر 1880 پورې دوام وکړ. کیسه هماغه پخوانۍ د ګریډ ګیم یا سترې لوبې وه. افغانستان یو وار بیا د انګلیس او روس د سیالیو ډګر وګرځېد. د ګریډ ګیم په لوبه کې چې ظاهراً د روسیې او انګلیسانو له لوري ترسره کېدله، سیاستونه او تګلارې د
قدرت پر ساتنه او پر پرمختیاو ولاړې وې. که کوم هېواد یا ډلې به جلا دریځ ښودلو نو د استعمار تر منګولو لاندې راتلل او د بې دریځۍ په حال کې به یې غاړه یادو هېوادونو ته کېښودله. افغانستان کې د 21مې پېړۍ ستره لوبه. اوس به راشو اوسني وضعیت ته. افغانستان کې د روان ناورین د ریښو موندلو هڅه به وکړو. په تېرو 19 کلو کې د نړیوالو سیاسي هڅې او مالي مرستې بې اغېزه او غیر منسجمې ښکاره کېږي. انسجام په دې نه لري چې د نړیوالو لوبغاړو ترمنځ همغږي نشته. لامل یې د دوی خپلمنځي شخړې او سیالۍ ګڼل کېږي. راځئ چې په اوسني افغانستان کې د دریو لویو نړیوالو ځواکونو ترمنځ نه همغږي او اختلافونو ته کتنه وکړو. د بحث اسانۍ لپاره به دا ډول لوبغاړي په نړیوال ځواک یعنې امریکا، روسیه، چین او بیا سیمه ییز ځواک هندوستان، عربستان، پاکستان او ایران وویشو. د نړۍ په هر سیالیز ډګر کې د نړیوالو ځواکونو یعنې امریکا، روسیه او چین موخې سره په ټکر کې دي. د روسیې او امریکا سیاسي سیالۍ او شخړې نږدې 1 پېړۍ ته رسیږي. له چین او پاکستان سره هندوستان سیالي هم د امریکا او روسیې له سیالۍ کمه نه ده. ایران په افغانستان کې د امریکا شتون نه غواړي، خو بیا دې ته هم لیواله نه دی چې طالبانو په څېر سخت دریځې ډلې دې یو ځل بیا په افغانستان کې واکمنې شي. چین چې اوس مهال د افغان سولې د بهیر د کوربه‌توب هڅې کوي، د خپلې اقتصادي پیاوړتیا په لټه کې دی. یو باثباته افغانستان د چین د اقتصادي پیاوړتیا سبب ګرځېدلی شي. خو چین هم افغانستان کې د یوې سخت دریځې اسلامي ډلې د واک ملاتړی نه دی، ځکه دا به بیا په کور دننه ورته ستونزې جوړې کړي. یعنې چینایي یغور اسلام پاله ډلې به بیا ځواکمنې شي. دا هغه اندېښنه ده چې روسان یې هم له چین سره شریکوي. په افغانستان کې یوې سخت دریځې ډلې ته واک سپارل کولی شي چې په مرکزي اسیا یعنې تاجکستان، ازبکستان او همداراز ترکمنستان، قزاقستان کې هم ورته ډلې یعنې اسلامي سخت دریځه ډلې پیاوړې کړي. دا ډول وضعیت بیا د روسیې په ثبات او امنیت باندې ناوړه اغېز کولی شي. نو دغو پیچلو سیمه ییزو او نړیوالو اړیکو او سیاستونو ته په کتو ځینې پوښتنې راپورته کېږي. آیا د نړیوال ځواکونه به له خپلمنځي شخړو او پر یو بل له شکه لاس واخلي او د افغانستان د تلپاتې سولې د ټیکاو لپاره به خپلو کې سره همغږي شي؟ دوی به ولې دا کار وکړي او په کومه بیه؟ د دوی خپلمنځي شک او شخړې یوازې په افغانستان کې روان وضعیت پورې اړه نه لري. دوی د نړۍ په ګڼو برخو کې یو بل سره په سیاسي، اقتصادي او پوځي سیالیو کې ښکېل دي. لنډه دا چې په لوی تصویر کې یا انځور کې د دې نړیوالو ځواکونو خپلمنځي اړیکې، سیالۍ او سیاستونه د افغانستان په وضعیت هم نیغ اغېز لري. اوس به راشو سیمه ییزو لوبغاړو یا هېوادونو ته او افغانستان کې به د دوی خپلمنځي اړیکو سیاستونو اغېز وګورو. پاکستان په سیمه کې د چین ټینګ ملاتړی ګڼل کېږي، خو په افغانستان کې یې موخې له چین سره په ټکر کې دي. پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او واک ته یې رسول غواړي، خو چین بیا د سخت دریځو ډلو او د واکمنېدو مخالف دی. خو چین د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست یا تګلاره کې هم مداخله نه کوي. دا ځکه چې پاکستان ورته له سیاسي او اقتصادي پلوه تر افغانستان ارزښتمن دی. بل ستر سیمه ییز ځواک هند دی چې په رسمي ډول د کابل کلک ملاتړی او ملګری دی. د افغانستان په اړه د هند او پاکستان سیاستونه او تګلارې ښکاره توپیر لري. د هند په سیاسي او اقتصادي پانګونې افغانستان اوس پخوا پرتله د پاکستان لارې کمې کاروي، چې دا بیا پاکستان ته لوی اقتصادي زیان دی. د چابهار بندر یې یوه جوته بېلګه ده چې ایران یې هم ملاتړ وکړ.
هند د پاکستان په منځوي کولو بوخت دی چې په روان وضعیت کې چین نه غواړي داسې یو ګام پورته کړي چې د سیمې یوازینی کلک سیاسي او اقتصادي ملګری یعنی پاکستان زیان وویني. د افغانستان روان سیاسي حالت داسې ترینګلی او پیچلی دی چې له څو اړخونو له ګواښونو سره مخ دی. د شته سیاسي او امنیتي حالت له کبله هر نړیوال یا سیمه ییز ځواک د دې توان لري چې په افغانستان کې شخړې وغځوي. که څه هم په 19مه پېړۍ کې اغیزمن بهرني ځواکونه یوازې 2 انګلیس او روسیه وو، خو کابل تل په دې کې پاتې راغلی دی چې د سیاسي فرصتونو څخه ګټه واخلي او په کور دننه د سیاسي ټیکاو او بشپړ امنیت خاوند شي. افغانانو په 2001 کال کې د نړیوالو ځواکونو په راتګ سره دا فرصت درلود، خو یو ځل یې بیا هم له لاسه ورکړ. افغانستان د اوسني وضعیت نه راوتلو یوازینۍ لاره د افغانستان د اولسونو په خپل سیاسي چاپیریال باندې نظر اچول دي، په هغه ځان پویه کول دي او په کور دننه یو داسې سیاسي چاپیریال رامنځته کول به غواړي چې په هغه کې د افغانستان سیاسي ګټې ښکاره وي او هغه څوک په کور دننه په ګوته شي چې د نورو هیوادونو یا د ګاونډیانو په لمسون باندې د افغانستان ملي ګټې ته زیان رسوي. مننه. کور مو ودان.